راځئ چې نن یو غټ مشکل ده دا حل کړو. ګوره تاسو کله چې انډرایډ موبایل استعمالوئ چې استعمالوئ مخې درته ایډ راشي راشي سړی کولی هم نشي چې موبایل استعمال کړي، دومره ایډزونه پرې راځي. نو څنګه کولی شي چې دا ټول ایډونه تاسو بند کړئ؟ نو دې لپاره تاسو ته پکار ده چې ښه ډېره غټه ساه واخلئ او دا ویډیو پوره وګورئ. راځئ چې لاړ به شئ سیټینګ ته او په سیټینګ کې دا پاس سرچ اپشن سره په دې کې به ولیکئ ADS یعنی ایډ. ایډم چې ولیکئ دا اوس وګورئ اولنی ده، په دې باندې به کلیک کړئ. دا لاندې اوس وګورئ دویم نمبر په دې باندې به کلیک کړئ او دلته اوس وګورئ ته راځي ریسیټ ایډورټایزینګ ID. دا به تاسو ریسیټ کړئ. چې کله دا هم ریسیټ کړو نو دې نه پس به یو بل بیا داسې وکړئ ستاسو موبایل کې به کروم وي، کروم ته به لاړ شئ. دې نه کله کله ایډزونه راځي. اوس وګوره دا پاس درې ټاکسي دي، په دې باندې به کلیک کړئ. دا اوس وګوره سیټینګ ته به لاړ شئ او په سیټینګ کې لاندې به راشئ، دلته به لیکلي به وي سایډ سیټینګ، په دې باندې به کلیک کړئ او په دې سایډ سیټینګ کې لاندې به راشئ. دا اوس وګوره تھرډ پارټي کوکیز، په دې باندې به کلیک کړئ. دا اوس وګوره اخرنی سره بلاک تھرډ پارټي کوکیز، دا به کلیک کړئ. سیټینګونه ټول بند شو، خو که بیا هم بند نشي یو بل سیټینګ ده دا به هم تاسو وکړئ. داسې به وکړئ چې لاړ به شئ بیا سیټینګ ته او په سیټینګ دا ونه وګوره کنیکشن، په دې باندې به کلیک کړئ. دلته اوس وګوره اخره کې مور کنیکشن سیټینګ، په دې باندې به کلیک کړئ. دا اوس وګوره پرایویټ DNS، په دې باندې به کلیک کړئ. دلته اوس وګوره پرایویټ DNS پرووایډر، په دې باندې به کلیک کړئ. دلته اوس وګوره اپشن به درته راشي، دلته به ولیکئ DNS@guard.com سره، دا به تاسو ولیکئ او سیف به کړئ. دې سره به ستاسو ایډونه ټول بند شو. خو که بیا هم بند نه شو نو تاسو کوشش وکړئ چې کوم اخري اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړی وي هغه ډیلیټ کړئ. که هغې سره مو نه شو نو بیا اخري دا ده چې تاسو به ټول موبایل ریسیټ کوئ، هر څه به ترې ډیلیټ کوئ. نو مې چې ویډیو مو خوښ شو د نور ښایسته ویډیوګانو دپاره